د نوي کال په رارسېدو په هیواد کې د ښېرازۍ لپاره هم ارادې راغوړېږي. د کال په دغه موسم کې د هیواد د نورو سیمو په څېر کابل ښاریان هم راټول شوي تر څو نوي نیالګي کېنوي او په دې سره د ښار چاپېریال ښېرازه وساتي. دا نیالونه خو چې باید دا اوس وخت نیالو ده چې کېنوي د وطن سرسبز کېږي او چې کېنوي دا خو ډېره ښه فضا هم صافه راولي. د وطن لپاره ډېره غټ خدمت ده. زموږ خپله خو دا باغوان هم دا نیالونه کېنوو یا شفتالو یا زردالو یا ایراني ګیلاس یا دا مالنګ مڼې یا زیړې مڼې دا ډېرې ښې دي. او په سیند تاک یا ګلان یا چمن دغه د موږ مسلک دی. زه دا کوم چې دا وطن ته یو خدمت. که څه هم تر دې وړاندې په کابل ښار کې ونې کېنول شوي خو ښاریان وایي اوسني زرغونتیا او ونې بسنه نه کوي او اړینه ده څو ښاریان د خپلو هټیو، کورونو او ملکیتونو مخې ته لږ تر لږه د یوه نیالګي په کېنولو سره د ښار په زرغونتیا کې برخه واخلي او په دې توګه خپله هیوادنۍ مینه او رسالت ادا کړي. ما نهالا را از ولایت قندوز میاریم از ولسوالی چهاردره او این نهالا خوبتر است انسان که با حساب غرس کردن بسیار خوب است. هر شهروند این وظیفهش است که باید جایی که زندگی میکنه یک نهال غرس کنه. مردم الحمدلله با وجود از اینکه قرنطینی و مرض پشت سر گذاشتن اما الحمدلله مردم علاقمندی نشان میدن یا روزانه میبرن. وظیفه همه ماست که یک دانه نهال غرس کنیم. د چاپیریال ساتنې برخې متخصصین وایي شنه فصلونه او باغونه که له یوې خوا چاپیریال د ښکلا وربخي له بله پلوه د انسان د ښه ژوند تضمین کوي او د ډیرو طبیعي آفتونو مخنیوی هم کوي. زه راغلی یم دلته دا نیالګي اخلم. هغه د وطن لپاره ګټه لري. سرسبزي ده وروره. په ټولو هیوادوالو هم دا غږ ده چې د هر کس د خپل ځان لپاره د هیواد لپاره. همداراز کابل ښاریان پر خلکو غږ کوي چې یو نیالګی د ځان او بل په افغانستان کې د سول لپاره کېنوي. د یو نیالګي کېنول او پالل مو د وطن پالنې مینه ثابتوي. همدارنګه نور بیا پر دولت او وګړو غږ کوي چې د چاپیریال په ساتنه کې او د چاپیریال د لا ښکلا دپاره شنه بوټي او ونې ډېرې مهمې دي. نو له هیوادوالو هیله کوو تر څو چاپیریال په سمسورتیا او بیا رغونه کې د نیالګیو په کېنولو کې هڅه وکړي تر څو راتلونکو نسلونو ته مو یو زرغون چاپیریال پر برخه ورسي. راځئ د مینې، پوهې او فرهنګ دپاره نیالګي کېنوو. که غواړئ چې د مرغانو اوازونه واورئ، که پس ماخلی ونه کېنوئ. راځئ د نوي نسل لپاره یو زرغون افغانستان رامنځته کړو. دلته تاسې د دکاندارانو او هیوادوالو نظرونه واورېدل. نننی راپور مو په همدې اساس جوړ کړی و چې له هیوادوالو هیله وکړو تر څو د زرغون افغانستان لپاره نهال کېنوي. عبیدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.